په یوټیوب کې څه مستقبل شته مو که نه؟ هغه کسان چې نوي یوټیوب ته راشي نو د هغوی په ذهن کې دا کوېسچن وي چې په دې کې زه چې کوم کار کوم په دې کې مخکې څه فیوچر شته هم دی او که نه څه نه چې یوټیوب ختم شي. او د دې ویډیو په تمنیل باندې چې تاسو د یوټیوب کومه لوګو وکتل نو د هغې مطلب تاسو به دا اخیستی چې یوټیوب د تباهۍ طرف ته روان دی، مطلب بس ختمیږي په نږدې وخت کې، که کال دی او که 2 کاله دی. خو دا غلطه خبره ده. هغه خلک به ختمیږي او هغه خلک په یوټیوب باندې کار نشي کولی. اوس وخت کې چې په یوټیوب باندې کومې نوې خبرې روانې دي او پټې خبرې روانې دي، که چېرته هغه په خپل ځان کې رانولي، که چېرته په هغې باندې ځان پوه نه کړي، نو مخکې دغه خلک په یوټیوب باندې هیڅ قسم کار کولی نشي. هغه که دوی هر څومره کار کړی وي په چینل باندې، نو هغه شانې چینل یې نه مونیټایز کېږي او نه د هغې نه دوی ته څه ارنینګ راځي، مطلب دوی چې د هغه چینل نه څه غواړي هغه دوی ته بیا نه میلاویږي. لاول به خبرو کو د یوټیوب د فیوچر په باره کې، که نه د راتلونکي وخت په باره کې چې دا روښانه دی او که نه د تباهۍ طرف ته روان دی. نو ګوره دلته چې کوم دی که نه ما سره لږ ډېر معلومات دي صرف ستاسو د پوهیولو دپاره. 30 بلیون ډالر چې کوم دي دا یوټیوب راغستی دي او زما او ستا په شانې کسانو ته ورکړي، یعنې مطلب زما او ستا په شانې خلکو ګټلي دي د 2018 نه والی تر 2020 پورې په دې دوران کې 30 بلیون. بیا د 2021 نه والی 2023 پورې دا 80 بلیونه ډالر شو. اوس دا بلیون څه ته وایي؟ کله چې 10 لکه ډالر رایوځای شي نو د دې نه 1 میلیون جوړ شي. کله چې 1000 میلیون یعنې مطلب 1000 میلیون ډالر دا رایوځای شي د دې نه 1 بلیون جوړ شي. بس زه په خپل حساب کوم چې دا څومره شوي. بیا د 2022 کال نه والی تر د 2025 کاله پورې 100 بلیونه ډالر ورکړي. نو زه دې مطلب دا نه دی چې صرف ګور دلته 30 دلته 80 شو دلته بیا 100 شو. د دې مطلب دا دی چې که چېرته کریټرز ډېر راځي یعنې مطلب ډېرې چینلې په یوټیوب باندې جوړېږي که نه تم راځي په یوټیوب باندې چینل جوړوي، زه هم پرې جوړوم بل هم پرې جوړوي، نو یوټیوب سیچوریټډ کېږي نه، مطلب کمپیټیشن زیاتېږي نه، هغومره چې کوم دی ویورز هم زیاتېږي. چې یو کریټر راځي نو 1 میلیون ویوز راځي په یوټیوب باندې، یعنې مطلب 1 میلیون کتونکي راځي. نو دا هېڅکله ونه وایې چې ګینې یوټیوب به ختم شي او دا به وشي هغه به وشي. د خبرې مطلب مې دا دی که نه څنګه چې د دنیا نه اوبه او ساه نشي ختمېدلی، دغه شانتې یوټیوب هم نشي ختمېدلی. ښه اوس مونږ ته څه فایده کړې؟ ګوره که تاسو چېرته زمونږ ریګولر ویورز یاستئ نو مونږ تاسو په ویډیو کې خپل ارنینګ هم ښودلی، د هر یو ویډیو ارنینګ هم درته نه دی ښودلی، خو د څه چینل هم درته ښودلی او د څه ویډیوز هم درته ښودلی کله چې ضرورت راغلی دی. دا زما نه خوښ چې دا سیل شو، دا رسټوډنټ شو، دا دی هغه دی او دومره ډالر به وکړي دا به وکړي، دې خبرو سره زما خپله نه لګي. نو په دې وجه باندې موږ د هر یو اکاونټ او د هر یو چینل ارنینګ تاسو ته نشو کوو. خو بهرحال موږ چې تاسو یو چینل ښودلی و د چینل ته وګوره ورکوډی چینل و، په غلطۍ کې موږ دغه نه سلیکټ کړی څومره ارنینګ ته شوی. بیا دغه ویډیو ده چې کومه ویډیو به تاسو هم کتلي د دې نه څومره ارنینګ شوی، یعنې مطلب دغه بلیون او دا چې څومره دي که نه په دې کې الحمدلله موږ ته هم میلاو شوي دي. نو دغه شان تاسو ته هم ورکې میلاوېدلی شي، سخته خبره نه ده. اوس کم خلک دي چې په یوټیوب باندې کار نشي کولی، یعنې مطلب په راتلونکي وخت کې یوټیوب د دوی لپاره نه دی. په فرست نمبر باندې هغه کس چې په هغه کې دا خبره نه وي. کومه خبره؟ سبسکرایبرز ډونټ میټر مچ اني مور. د دې خبرې مطلب دا دی یوټیوب په خپله تاسو ته وایي چې اوس په موجوده وخت کې په یوټیوب باندې سبسکرایبرز میټر نه کوي، مطلب ستا سبسکرایبرز لږ دي او که ډېر دي دا هیڅ مسله نه ده. یعنې که ته چېرته غواړې که نه چې یوټیوب میلیونر جوړ شي، د یوټیوب نه خو زبردست غټ ارنینګ وکړي، نو د دې لپاره ضروري دا نه ده چې ستا به 1 لک سبسکرایبرز وي یا ستا به 1 میلیون سبسکرایبرز وي. مخکې به داسې حساب وکړو موږ به دا سوچ کوو چې هغه چینل چې د هغه 10,000 سبسکرایبرز دي د هغه ارنینګ زیات وي د هغه چینل نه چې د هغه 2000 سبسکرایبرز وي. بیا موږ ویل چا چې 1 لک سبسکرایبر شي د هغه ارنینګ نور هم زیات شي، چا چې 1 میلیون سبسکرایبر شي د هغه ارنینګ نور هم زیات شي. خو اوس په موجوده وخت کې دا خبره غلطه ده. ته په 100,000 سبسکرایبرز باندې په 15,000 سبسکرایبرز باندې د دې خبرې درته زه ګارنټي درکوم چې ته په دومره ارنینګ کولی شي چې هغومره خلک په لکونو سبسکرایبرز چې په میلیونونو سبسکرایبرز باندې هم نشي کولی. فار ایگزامپل یوسف جان تاسو پیژنئ که نه، د چینل نه تقریبا 2 میلیون سبسکرایبرز دي. زما د اندازې مطابق دا خپل چینل نه ګټي تقریبا $15,000 ایوریج. که چېرته زموږ د یوټیوب اټومیشن کورس تاسو جوین کړي نو په هغه کې د سلیبریټي نیوز چې کله خبره کېږي نو په هغه کې موږ تاسو ته یو لیست درکړو د 10 چینلو. په دغه 10 چینلو کې چې کوم دی که نه ټولې داسې چینل چې د هغوی 1 لک سبسکرایبرز هم نه دي پوره شوي، خو یو چینل ورکې داسې دی چې د هغې څخه تقریبا 10,000 سبسکرایبرز دي. دغه د 10,000 سبسکرایبرز والا چینل د یوسف جان د 2 میلیونو نه پلس چنده زیات ارنینګ کوي. نو زما خبرې مطلب نه دی څنګه چې موږ تاسو په کلاس کې ویلي وه چې داسې چینلې دي که نه چې هغه میلیون سبسکرایبر ته
ځان یې رسولی دی خو $200 هم نه ګټي. د هغې خبره درته نه کومه، هغه ځان له کیسه دلته درته خبره کومه د هغه کامیابو چینلونو چې د هغوی په میلیونز کې سبسکرایبرز دي، خو بیا هم هغه کسان چې د هغوی 10-12 سبسکرایبرز دي، حتی چې 5-6 سبسکرایبرز دي، د دوی نه زیات ارنینګ کوي. اوس دا غټ چینلې چې کوم دي د دوی سبسکرایبر زیات دي، د دوی ارنینګ ولې کم دی؟ دا ډېره اهم خبره ده ها. او دغه وړې چینل چې کوم دي چې سبسکرایبرز ډېر زیات کم دي، د دوی ارنینګ ولې ډېر زیات های دی؟ نو د دې څو وجې کېدلی شي. په فرست نمبر باندې فار ایگزامپل ستا 10 میلیون سبسکرایبر شو، ته ویډیو اپلوډ کړي او دغه 10 میلیون سبسکرایبرز چې کوم دي که نه، په دې کې 100,000 کسان هم په ستا پر ویډیو کې انټرسټډ نه دي، د هغوی دغه ویډیو خوښه نه ده. نو یوټیوب په مزه باندې ستا ریچ دا ډاون کوي، ستا ویډیو دوی ته په مخه باندې نه ورځي، د هغې واچ ټایم هر څه دا ډاون شو. یو خو دا وجه شوه چې مطلب ته داسې ویډیو جوړه چې باقي خلک په دې کې انټرسټډ نه دي. په سیکنډ نمبر باندې فار ایگزامپل مونږ په سیم ټاپک باندې 2 ویډیوز جوړې کوو، یو هم 10 منټه ده، بل هم 10 منټه ده. په یو باندې 1 میلیون ویوز رالل، په بل باندې 1 میلیون ویوز رالل. خو دغه یو ویډیو مونږ ته ارنینګ وکړو صرف $1000 او د بلې ویډیو مونږ ته ارنینګ وکړو $10,000. اوس په یو ټاپک باندې جوړ شوي دي، ویوز هم په یو عمره دي، نو ولې د یو ارنینګ زیات دی او د بل کم دی؟ ځکه چې په دې یو باندې د کم ارنینګ چې کم دی، په دې باندې ویوز راغلي دي د غریب ملکونو نه، لکه پاکستان، افغانستان، بنګلادیش، دغه شانتې ملکونو نه. او کم چې سی پی ایم های دی، مطلب په 1000 ویوز باندې چې زموږ زیات ارنینګ کېږي، د کم ویوز باندې چې ارنینګ زیات شوی دی، په هغې باندې ویوز راغلي د یو اس ای، کینیډا، یو کې، د هغه ملکونو نه. یو وجه یې دا هم کېدلی شي، خو صرف دا نه دی، صرف او صرف 10% کېدلی شي. دویمه وجه کله چې موږ دویم سټپ ته راشو، په هغې باندې به تاسو پوه شئ. کله چې تاسو په یوټیوب باندې کار سټارټ کوئ که نه، په کورس کې هم درته بار بار موږ دا ویلي دي، نو ټول نه مخکې تاسو نیش سلیکټ کوئ. کله چې ته نیش سلیکټ کوې، نو دا نیش داسې نه دی چې بس تا صرف په ذهن کې راغلی چې بس د پلانکي څیز سره زما شوق دی، دا زما خوښ دی، بس سټارټ یې کړې، مخکې وروسته دې ته سوچ ونه کړي او بس صرف سټارټ واخلي. نیش بالکل داسې دی لکه تاسو چې یو تخم کرئ. فار ایگزامپل تا یو تخم وکرو، خواري او محنت دې ورسره وکړو، د هغې نه دې یو باغ جوړ کړو، بیا دې باغ تا ته هغه فروټ در نه کړل کوم چې ستا په کار و. یعنې مطلب دا باغ چې تا ته څه درکوي، د هغې څه فایده نشته، ستا په درد باندې نه لګي. نو دغه شان د نیش هم دی، که چېرته مخکې نه په سوچ سمج سره سلیکټ کوم، نو ښه فایده به راته وکړي، او که په سوچ سمج سره سلیکټ نه کوم، نو دومره غټ نقصان به وکړي چې ستا به په سوچ کې هم نه. که چېرته ته غواړې چې ته 100 سبسکرایبرز ته د رسېدلو نه مخکې د یوټیوب نه ارنینګ وکړي، نو بیا به ته څه کوې؟ رایټ نیش. Pick a niche that solves a real problem or teaches something valuable. یعنی مطلب ته یو داسې نیش سلیکټ کړه په سوچ سمج سره چې هغه یو حقیقي مسله حل کوي، یا هغه چاته څه ډېر زیات ویلیوبل ټیچ کوي. نو زه درته باقاعده لیکل درکوم چې 100 خو ډېر زیات لرې دي 100 سبسکرایبرز، 50 سبسکرایبرز ته د رسېدلو نه مخکې ستاسو به ارنینګ شروع شو. دا ارنینګ به دومره وي چې هغومره به څوک په 50,000 سبسکرایبرز باندې هم نه کوي. خو اوس د دې اصل کې مطلب څه دی؟ ګوره که چېرته تاسو کورس ګورئ که نه زمونږ، نو په کورس کې دا یو خبر موږ تاسو بار بار کړې ده چې کله د انګلیش سایډ ته موږ خپل پرسنل برانډ سازو په یوټیوب باندې، یعنې مطلب نیټفلکس سټایل ډاکومنټري چې کوم موږ سټارټ کړې ده، نو د هغه چینل د سټارټ کولو نه مخکې موږ دا سوچ کړی و که نه، د دې نیش ته موږ سوچ کړی چې دا داسې نیش دی چې د دې کې که فار ایگزامپل 1 میلیون ویوز ته راشي، نو ښه په اسانه باندې $10,000 ارنینګ دا تا ته کوي، صرف او صرف د ایډ ریونیو نه. دې سره سره په هغې کې چې کوم دی موږ خلکو ته مختلف قسم کورسز دا پرووایډ کولی شو، مختلف قسم سروسز دا پرووایډ کولی شو. لکه فار ایگزامپل په هغه چینل باندې ډېر زیات خواري او محنت کېږي، نو ډېر داسې کسان وي چې هغه به انټرسټ وي چې هغه وایي چې موږ ته دغه سټوري ټیلینګ موږ ته وښایه چې سټوري ټیلینګ څنګه کېږي، یا نیټفلکس سټایل ډاکومنټري دا څنګه لیکل کېږي. نو د هر یو زه هغوی ته سروس ورکولی شم. بل هغه خلک چې کوم دي د پاکستان او د افغانستان نه دي، د ریچ کنټریز نه دي، د یو اس ای نه دي، د کینیډا نه دي، یو کې نه دي، نو هغوی ته کم از کم زموږ چې کوم کورس وي، هغوی موږ سره کوم کلاس اخلي، نو د هغې ته موږ د $1,000 نه واخلي تر د $1,500 پورې موږ چارج کولی شو په اسانه باندې. بیا په هغې کې نور هم ډېر زیات انکم سټریم وي، یعنې مطلب داسې ډېرې طریقې وي چې د هغې په مدد سره موږ د هغه چینل نه ارنینګ کوو. نو ته یو داسې نیش سلیکټ کړه که نه چې هغې کې ته ویوز ته نه ګورې، بلکې ته هغې کې صحیح ویوز ته ګورې. فار ایگزامپل ستا 100 میلیون ویوز رالل په یو شارټ باندې، نو د دې نه به ته څومره ارنینګ وکړې؟ د دې نه چې ته زیات ارنینګ وکړې په 100 میلیون ویوز باندې، ته به ترې $500 ارنینګ وکړي. خو که ته چېرته یو لانګ ویډیو 10 منټه یا 15 منټه یو داسې ویډیو جوړ کړې چې په هغې کې ته د چا یو مسله حل کړي، او بیا په هغه ویډیو کې په هغې ویډیو باندې داسې وه چې 50 ویوز رالل یا مطلب 1.5 ویوز رالل، نو 2-3 کسان خو به ورکې انټرسټډ وي که نه. فار ایگزامپل 3 کسان ورکې انټرسټډ دي، او هر یو کس ته چې کوم دی که نه تا
د $500 سرویس ورکوم. نو دغه 100 ویوز نه ته کم از کم $1.5 چې هغه هېڅ هم نه ډېر زیات کم وي، ته د هغې نه ښه په اسانه باندې ګټلی شي. نو په ویوز باندې نه ده چې ستا څومره ویوز راځي، په صحیح ویوز باندې ده چې ستا ویوز د کم ځای نه راځي او ستا ویوز څوک دي. فار ایگزامپل یو زبردست اگزامپل درته درکوم. ته غواړې چې په یوټیوب باندې کار وکړې، تا یو چینل جوړ کړو، نوم دې ورته ورکړو پښتانه واینز یا مطلب داسې فني نوم دې ورته ورکړو. ته غواړې چې په دې باندې ته فني ویډیوز جوړ کړې، نو دغه فني ویډیوز به ته جوړی، صحیح ده، دا به خلک ګوري، په دې باندې به ویوز هم راځي. خو ستا زیاتره ویوز به څوک وي؟ ستا زیاتره ویوز یو خو به دا غریب وي، بل به دا هغه خلک وي چې چېرته چرګان جنګوي، د کوترو شوق کوي، یا مطلب نور داسې اخوا دیخوا خلک به وي زیاتره، ځکه چې همدغه خلک په دغه ویډیو کې انټرسټډ وي. یعنې مطلب 100% نه خو 85 to 90% به همدغه وي. نو ته په خپله سوچ کړه، آیا ته په دوی باندې یو سرویس خرڅولی شي؟ فار ایگزامپل ته دوی ته ووایې چې زمونږ یو د انګلیش کورس دی، زه تاسو ته انګلیش ښیم، نو آیا دوی په انګلیش کې انټرسټډ وي؟ یا فرض کړه ته ورته ووایې چې زه څنګه ویډیوز جوړوم، نو دغه شان د ویډیوز طریقې زه تاسو ته ښودلی شم. تا سره به ډېر زیات قیمتي سکیل وي، د هغې قیمت به ډېر زیات وي، خو ته په غلط ځای کې لګې. نو آیا دغه د چرګانو والا، د کوترو والا او دغه شانې خلک چې کوم دي، نو دوی ته دغه خپل سکیل دا ته په دوی باندې خرڅولی شي؟ نه، دا ته په دوی باندې نشي خرڅولی. نو بس دغه شانې خلک به راځي، ستا ویډیو به ګوري، ستا ویوز به زیاتېږي، سبسکرایبرز به زیاتېږي، په نتیجه کې به ته ډېر زیات کم ارننګ کوې. یعنې مطلب ته چې د څه مستحق او حقدار یې که نه، هغه به تا ته نه میلاویږي. چې تقریبا 3 نمبر کلاس و که 4 نمبر کلاس و، په هغه کې ما تاسو ته یو خبره کړې وه که نه، چې د ځان لپاره یو داسې چینل جوړ کړئ، یو داسې انکم سټریم د ځان لپاره جوړ کړئ چې ته اوده مې او هغه تا ته پیسې ګټي. که چېرته ته ورکې په عذاب یې ډېر زیات، نو د هغې ګټې د هغې هېڅ فایده نشته دی. مزه هله کوي چې ته په چکر باندې تللی شي، ته مړی ژوندي کولی شي، ته هر چېرته تللی شي او ستا ارننګ دا په زرګونو ډالر کېږي، خو زیات کېږي او تا سره هېڅ ټینشن نه وي. دغه شانې نیش د ځان لپاره سلیکټ کړئ. نمبر 3 کاپي آیډیاز ناٹ ویډیوز. په دې خبره باندې په صحیح معنو کې ځان پوه کړئ. دې ما سره ډېر زیات هیلپ کړی، تر نن تاریخه پورې ما سره کوي. که چېرته په دې یو خبره باندې تاسو ورسېدئ که نه، ستاسو چینل وایرل کېدلی شي، او صرف وایرل کېدلی نه شي بلکې ستاسو یو خپل برانډ، یونیک برانډ جوړېدلی شي. په دې کې وایي که نه، وایي کاپي آیډیاز چې کوم دي دا کاپي کړه، خو ویډیوز مه کاپي کوه. د دې اصل مطلب څه دی؟ فار ایگزامپل ته یو چینل جوړ کړو د ډاکومنټریز په باره کې، نو ستا نه ویوز شته، نه سبسکرایبرز شته، نو اکثر له زمونږ خلک څه چل کوي، دوی داسې کار کوي که نه چې د چا نه دوی انسپایر شوي، د دوی چې کوم کمپیټیټر وي د هغه چینل ته لاړ شي او ګوري چې کومه ویډیو باندې ډېر زیات ویوز راځي، بس دا هم هغه شانې ویډیوز جوړه کړي. دا ښه خبره ده، خو د دې نه ډېره ښه خبره دا ده چې دې په ځای باندې چې دا ته ویډیو کاپي کړي، یعنې د ویډیو کاپي کېدلو مطلب دا نه دی چې تا هلته ورشي، د هغه ویډیو ډاونلوډ کړي، بیا په خپل چینل باندې اپلوډ کړي. د ویډیو کاپي کېدلو مطلب دا دی چې تا وکتل چې فار ایگزامپل هغه ویډیو جوړه کړې ده د چاینا په باره کې، او تم راشي د چاینا په باره کې ویډیو جوړ کړي، دا غلط کار دی. دا هم داسې شو لکه تا چې د هغه ویډیو کاپي کړه. صحیح طریقه یې سره صحیح طریقه دلته ما تاسو ته یو اگزامپل درکړی دی. فار ایگزامپل یو ویډیو ده او هغه وایرل شوه، صحیح نوم دی د هغه ویډیو ټایټل دی AI ټولز فار بزنسز، یعنې مطلب په هغه ویډیو کې ښودل شوي دي چې د AI ټولز فار بزنسز د بزنس دپاره یور ورژن. نو ته به داسې کار نه کوې چې تم راشي همدغه شانې ویډیو جوړه کړې چې AI ټولز فار بزنسز، ته به داسې کار وکړې چې ته به ویډیو جوړ کړې AI ټولز فار یوټیوبرز. نو تا د هغې نه ویډیو دې کاپي نه کړه، تا ته آیډیا کاپي کړله. کېدای شي چې د هغه 1 میلیون ویوز راغلي او ستا 10 میلیون ویوز راشي. دې ته کریټیویټي وایي. بل اگزامپل دا دی که نه، ګوره فار ایگزامپل اف ا ویډیو اباؤٹ موټیویشن، فار ایگزامپل تا یو ویډیو کته چې ډېره زیاته وایرل روانه ده، په ټرینډ کې روانه ده، د څه په باره کې ده، د موټیویشن په باره کې ده، نو ته به ویډیو جوړه کړې، ستا ورجن به څه وي؟ موټیویشن فار یوټیوبرز، د یوټیوبرانو لپاره موټیویشن. نن سبا ډېر زیات خلک را روان دي په یوټیوب باندې کار کوي، نو سمال یوټیوبرز دي که نه، نو هغه په دې ټاپک کې ډېر زیات انټرسټډ وي. دا ته اگزامپل درکوم. ته دغه شانتې د نورو نیشز یو ویډیو راغستلی شي او د هغې نه ته آیډیا کاپي کولی شي په خپل نیش کې. که ستا نیش د هغې باره کې دیم نه، خو ته هغه خپل نیش ته کنورټ کولی شي. په 10 نمبر باندې تا یو ویډیو وکتلی که نه چې ټاپ 10 ریچست پیپل، په دنیا کې 10 مالدار ترین خلک، نو ستا ورژن به څه وي؟ ټاپ 10 ریچز یوټیوبرز. ټاپ 10 ریچز یوټیوبرز ته دغه شانې ویډیو جوړولی شي. نو همدغه شانې سټډي وکړه what work in other niches and remake it in your own niche. ته به داسې کار وکړې که نه چې نور نیشز چې کوم دي هغه سټډي کړه
چې په هغه کې کوم یو څیز کار کوي بیا هغې ته وګوره او د هغې نه آیډیا واخله هغه په خپل نیش کې اپلای کړه. نمبر 4 session time secret growth. YouTube promotes videos that keep people watching longer. اوس د دې مطلب سره د دې اصل کې مطلب دا دی کنه چې اوس مونږ خبرې شروع کړې د ارننګ کم چې اصل ارننګ دی په غټه سطح باندې ارننګ څنګه کیږي. که چېرته ستاسو ویډیوز 15 منټه وي او که 10 منټه وي کوشش کوئ کنه په دې کې یو نیمه ویډیو تاسو 13 منټه هم جوړوئ 40 منټه هم جوړوئ کوشش کوئ 1 غنټه ویډیو هم ورکې تاسو جوړوئ. ډېر خلک داسې وایي کنه تاسو به خامخا دا اورېدلي چې په یوټیوب باندې نن سبا غټې ویډیوز دا نه چلیږي څوک یې نه خوښوي څوک یې نه ګوري ځکه نن سبا خلکو سره دومره ټایم نه وي او بس شارټ ویډیو ښه وي او زه هم شارټ ویډیو جوړم. دا فضول خبرې دي دا غلطې خبرې دي په دې خبرو باندې یقین مه کوئ. زموږ نور چینل خو پرېږده کنه د یو لینګ چینل ته تاسو لاړ شئ په دې باندې چې کوم ویډیوز باندې زیات ویوز راغلي دي هغه غټه ویډیو وي په وړې ویډیو باندې زموږ دومره ویوز نه راځي او همدغه شانې دغه څیز نن سبا دا به ډېر زیات عام شي په یوټیوب باندې او یوټیوب دغه څیز په خپله ډېر زیات خوښوي. ما راته وویل که نه دا کومې خبرې چېرته زه کوم نو دا راته زه ځان نه کوم یوټیوب وایي که چېرته زما په پلیټفارم باندې کامیابېدل غواړې دغه خبرې په ځان کې راوله نو که هر یو ویډیو دې نه غټېږي کوشش خو کوه که نه چې که چېرته جوړولی شي داسې نه چې اوس ته 15 منټه ویډیو ښه جوړولی شي یا 10 منټه ویډیو ښه جوړولی شي او ته एकदम یو غنټه ویډیو جوړه کړي. که ته چېرته دومره کامیاب شوی نه په یوټیوب باندې که نه نو په سټارټ کې مونږ هم داسې کار کوو چې په نوې چینل باندې 15 منټه ویډیو اپلوډ کوو 10 منټه ویډیو په اپلوډ کوو چې کله په هغې باندې سبسکرایبرز راشي مخ په وړاندې لاړ شي نو بیا موږ په هغې باندې 1 غنټه ویډیو هم راوړو او په هغه ټایم کې بیا ډېره زیاته فایده کوي. نو په سټارټ کې خپل ځان ته ګوره هغه شانې کار کوه خو وروسته کوشش کوو چې غټې ویډیوز دا ته اپلوډ کړي. بله خبره دا ګوره داسې نه ده چې که چېرته ستا ټاپک دا په 1 منټ کې راغونډېږي نو 1 غنټه کوئ ما او که چېرته ستا یو داسې ټاپک دی چې هغه په 1 غنټه کې راغونډېږي نو 1 منټ ته یې مه راوله مه د ځان نه ویډیو شارټ کوه او مه د ځان نه ویډیو لانګ کوه. ته به ویډیو شارټ کوې حاله چې کله په دې کې ویلیو وي او ته به یې لانګ کوې هم حاله چې کله په دې کې ویلیو وي خلک ته څه زده کولی شي هسې فضول خو ویډیو نشي غټولی که نه. په 15 نمبر باندې شارټس پلس لانګ ویډیوز پرفیکټ کمبو. مونږ بل ورځ یو ویډیو جوړ کړی و په هغه کې مونږ دغه خبره مونږ درته کړې وه چې هم په شارټس باندې کار کوه هم په لانګ باندې کار کوه. په شارټس کې ارننګ نشته دی خو دې سره ستاسو چینل ډېر زیات زر ګرو کېدلی شي ځکه په شارټس باندې یو شارټس دی وایرل شو که نه په سلګونو میلیونونه ویوز په هغې باندې راځي خو پښتو خبره درته نه کوم په هندي کې په انګلیش کې یا داسې نورو ژبو کې د شارټس ویوز په پښتو کې بې انتهایي کم دي. هغه خلک چې په پښتو کې په شارټس باندې کار کوي هسې ځان ته وخت مه ضایع کوئ په دې باندې کار مه کوئ. نو هم شارټس اپلوډ کوه دې سره به ستاسو ویډیوز ستاسو چینل به ورسره ډېر زیات زر ګرو شي وایرل به شي سبسکرایبرز به دې راشي خلک به دې وپېژني او هم لانګ اپلوډ کوو نو اصل ارننګ به بیا د لانګ نه کېږي. مونږ داسې کار کوو چې یو لانګ ویډیو مونږ جوړه کړه که دا اوس 13 منټه ده که 1 غنټه ده نو د همدې نه مونږ یو شارټ ویډیو هم جوړه کړو بیا د هغه شارټ ویډیو په اخره کې مونږ لینک هم ورکړی او مونږ دا وویل که چېرته په دې ټاپک باندې تاسو لانګ ویډیو کتل غواړئ په دې باندې کلیک وکړئ نو په دې وجه باندې د شارټ نه زمونږ لانګ ته چې کوم دی ویورز راځي. نو په دواړو باندې کار وکړئ که چېرته ته صرف په شارټس باندې کار کوې په لانګ باندې نه کوې هم ته یو غټ اپورچونټي موقع د لاسه ورکړې که صرف په لانګ باندې کوې په شارټس باندې نه کوې نو هم ته یو غټ اپورچونټي دا د لاسه ورکړې دا به اګنور کړې نه. په 4 نمبر باندې مای فیورټ ده یوټیوب د نیو نیټفلکس. اوس وخت کې څه چل دی مور پیپل واچ یوټیوب آن ټي وي ناو. اوس وخت کې زیات تر خلک چې کوم دي که نه دا یوټیوب په څه باندې ګوري په ټي وي باندې ګوري په راتلونکي وخت کې دا به نور هم ډېر زیات شي. زمونږ یو نوی چینل دی د هغې سټیټس ما چک کول نو ما چې کله وکتل په هغې کې زیاتره خلک چې کوم دي مطلب زموږ ویورز چې کوم دي دا تقریبا 70% د ټي وي نه راغلي نو دا ډېر زیات ګرین سیګنل یو ډېر زیات ښه سیګنل چې زمونږ ویډیوز خلک په څه باندې ګوري په ټي وي باندې ګوري یعنې مطلب په ټي وي باندې د هغې نه خوند اخلي نو بیا د هغه شانې ویډیوز نه ارننګ هم ډېر زیات کېږي ځکه په هغې کې اکثر له ایډس چې کوم دي دا سکپ کېږي نه او نه خلک دومره پروا کوي او نه ورته دومره ایزي وي نو د هغې نه ارننګ ډېر زیات کېږي او یوټیوب دغه څیز ډېر زیات خوښوي. په نږدې وخت کې تاسو به وګورئ که نه چې ډېر زیات خلک به د نیټفلکس نه چې په هغې باندې خلک پیسې ورکړي فلم مووي وغیره پې ګوري هغه یوټیوب ته شفټ کېږي. نو موږ په خپل هم په دې باندې کار کوو موږ ډاکومنټریز باندې کار کوو که نه هسټوریکل ویډیوز دي خو داسې دي لکه بالکل لکه څوک چې مووي ګوري ځکه ما ته پته ده په راتلونکي وخت کې د یوټیوب نه به نیټفلکس جوړېږي نو چې دا خبره ستاسو په ذهن کې وي خپل ویډیوز کوشش کوئ که نه دا ورځ تو ورځه په مزه باندې دا تاسو امپروف کوئ. په 5 نمبر باندې audio and voice matter. People often listen more than they watch.
دلته موږ صرف خبره کړې ده کنه چې آډیو وایس ستاسو په ویډیو کې چې کوم خبرې دا میټر کوي. کوشش به کوئ کنه چې ستاسو خبرې واضحه وي، صفا وي، خلک پرې پوهیږي. خو صرف آډیو نه بلکې ستاسو ایډیټینګ او ستاسو هر څه په هر څه باندې به ته محنت کوي، یو څیز هم ته اګنور کولی نه شي. کوشش کوه کنه اوس چې ستاسو څنګه ایډیټینګ هم دی دا ته ټایم ټو ټایم دا امپروف کوه، په دې کې څه نه څه بدلون راوله، څه نه څه چینجز ورکې راوله، نو ته به انشاءالله ډېر زیات به کامیابي په یوټیوب باندې. په 8 نمبر باندې authenticity still wins. د دې ډېر غټ مینینګ دی. It means being real, helpful and honest. یعنی مطلب ستا چې کوم سبسکرایبرز دي، ستا چې کوم ویوز دي، نو داسې مه ګوره چې دا صرف نمبر دي، بلکې د دې نمبرو نه شاته اصل کې زما او ستا په شان انسانان دي، زما او ستا په شان خلک دي. د هغوی قدر وکړه او د هغوی ریسپیکټ وکړه. نو چې کله ته د هغوی قدر او ریسپیکټ وکړې، تا ته به الله عزت درکړي، تا ته به الله یو مقام درکړي. دوی سره به په ایماندارۍ باندې کار کوي. د ایماندارۍ نه زما مطلب دلته چې کوم دی که نه ډېرې خبرې کېدلی شي، خو فار ایګزامپل ته یو ویډیو جوړی په هغه کې دوی ته ته څه ټیچ کوې، څه ورته ښیې، نو یو څیز به هم ته نه پټې، ته به دا نه وایې چې مطلب بیا په ما په دوی کې فرق څه شو. که ته د یو څیز په باره کې ویډیو جوړی که نه، نو بیا به ښه په ایماندارۍ سره ویډیو جوړی، هغه ټول هر څه به دوی ته شو کوې، ستا په هېڅ هم نه کېږي. او که چېرته ستا دا سوچ وي که نه چې مطلب دوی ته زه د اونې د ختلو چل نه ښیم، هغوی ته به الله تعالی بلې ذریعه برابره کړي، ته به هېڅکله مخکې لاړ نه شي. نو ریل کار کوه، داسې ویډیو جوړو چې هغه په حقیقت کې د نورو سره هیلپ کوي، او په ایماندارۍ سره کار کوه. په 9 نمبر باندې کریټر فاونډر د فیوچر اف یوټیوب کریټرز هو بیلډ بزنسز. داسې ډېر خلک دي که نه چې نن کریټر او سبا فاونډر وي. یعنی مطلب نن ته ویډیو جوړی، دا ویډیو به تاسو یو ویډیو ښکاري، خو سبا به ته فاونډر شي. یعنی مطلب د همدغه چینل په مدد سره ستا به خپله کمپني وي، ته به یو غټې کمپنۍ مالک شي. داسې ډېر خلک دي چې د زیرو نه هیرو شوي دي. نو نن چې ته کوم ویډیو جوړی که نه، که دې ته هر څومره ټایم ورکړې، ورځ ورکړې، ګنټه ورکړې، هر څومره ورکړې، دا یو سیکنډ هم ستا نه ضایع کېږي، دا یو خواته هم نه ځي. نن دی که سبا دی، که میاشت بعد دی، که 3 میاشتې بعد دی، د دې فایده به تا ته خامخا راځي. لکه فار ایګزامپل مونږ د نن نه 4 کاله مخکې چې کوم ویډیوز جوړې کړي که نه، په هغه ټایم کې په هغې باندې ویوز هم نه راتلل. نو نن سبا هغه ویډیوز وایرل کېږي، په هغې باندې خو ډېر زیات ویوز راځي، او تر نن تر هغه پورې مونږ ته په مختلفو طریقو باندې ارننګ کوي. نو په هغه ټایم کې مولا تقریبا لږ ټایم هم وله ورکړی وه، هغه ټایم چې وله ورکړی، نو په هغه ټایم کې ما دا سوچ کوو چې بس په دې باندې ویوز رانغلل او بس ضایع شو. نه، په هغه ټایم کې ویوز نه راتلل، اوس پې ویوز راځي، اوس هم مونږ ته فایده کوي، بیا به هم مونږ ته فایده کوي. نو دا ډېره اهم خبره ده چې تاسو یو سیکنډ هم نه ضایع کېږي. او ډېر داسې ویډیوز وي چې اوس په موجوده وخت کې هغه کار ونه کړي، ای وي ډي، سی ټي آر، دا هر څه ډېر زیات ډاون وي، لو وي، خو مخکې په راتلونکي وخت کې هغه وایرل شي او هغه تاسو ته چې کوم دی که نه ډېر زیات ارننګ وکړي، ستاسو چینل ورسره ډېر زیات ګرو شي. نو که چېرته تاسو زموږ ریګولر ویورز یاستئ، تاسو به کتلي مونږ تاسو ته نور یوټیوبرز ښودلي دي چې څنګه د زیرو نه هیرو شو او د یو کریټر نه هغوی فاونډر شو، مطلب خپلې غټې غټې کمپنیانې لاسته راوړلې. په 10 نمبر باندې فوکس آن ون ګول ایټ ا ټایم. په یو وخت کې چې کوم دی که نه، ډونټ چیس سبس، ویوز، منی اینډ فیم all at once. د دې خبرې مطلب دا دی چې دا مو وایي چې زما ویوز رانغلل، دا مو وایي چې زما سبسکرایبرز رانغلل، بس ته صرف کار جاري ساته او خپل کار امپروف کوه، او د ځان دپاره چې کوم دی که نه یو ګول کږده، یو ټارګټ د ځان دپاره کږده. فار ایګزامپل اوس په موجوده وخت کې د ځان دپاره دا ګول کېږده که نه چې زما به کمیونیکیشن سکل دا به څنګه امپروف شي، مطلب د کیمرې مخې ته به زه څنګه د نورو خلکو په شانې په کانفیډنس سره خبرې کومه، په تا کې چې کومه کمی هم ده که نه، د هغې د امپروف کولو کوشش وکړه. نو دا هم ستا دپاره یو ګول دی، او کله چې دا امپروف شي، ویوز، سبسکرایبرز، دا به تا پسې منډې وي، ته به خپل انالیټکس نه به تنګ شي، ته به بیا چک کوې هم نه، تا ته به دومره کمنټس راځي، دومره کمنټس به درته راځي که نه چې ته به بیا خلکو ته جواب هم نشي ورکولی، ته به ورته یو نظر هم نه ګوري. نو زما یقین دی انشاءالله په دې خبرو باندې به تاسو کلیر شوي مستئ، تاسو به پوه شوي مستئ. یوټیوب هیڅکله نه ختمیږي. د یوټیوب نه بغیر ژوند داسې دی که نه لکه بغیر د اکسیجن نه یا بغیر د اوبو نه. Thank you so much guys for giving us your precious time. په الله م سپارم.